بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه ستاسې په درانه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترمو لیدونکو، د نن ورځې په خپرونه کې تاسو لرم چې څرنګه کولی شو موږ د کمپیوټر څخه یو اپلیکیشن چې موږ انسټال کړی وي هغه بیرته ان انسټال او ختم کړو. د هغې طریقه به تاسو ته ښایم. زموږ سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ تر څو تاسو ته پکې سوال پیدا نشي. که بیا هم تاسو ته پوښتنه وه هغه راته په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله تاسو ته به ډېر ژر جواب درکړم په ویډیوي شکل باندې. مثلا موږ غواړو موږ د کمپیوټر څخه دغه زیپیا موږ سره یو اپلیکیشن د موږ انسټال کړی دی، غواړو دغه ته موږ څنګه کو ان انسټال کو ختم کو. بعضې دوستان راځي چې کمپیوټر یې نه استعمال کړی نه بلد یې ورسره، هغه راځي فقط په همدغه باندې کلیک کوي، رایټ کلیک کوي او راځي په ډیلیټ باندې کلیک کوي او یس باندې کلیک کوي چې موږ خو دغه اپلیکیشن ختم کو. حال دا چې دغه اپلیکیشن ختم شوی نه وي، فقط د ډیسکټاپ څخه هغه ایکن ډیلیټ شوی وي. که تاسو دلته پام وکړئ په آل پروګرام کې او دلته تاسو ورته زیپیا ولیکئ نو هغه تاسو سره په دې برخه کې بیرته راځي او موجوده ده. صحیح شو. نو زاپیا کمانډ مونږ سره بیرته دغه دی راغی. نو تاسو کولی شئ چې زاپیا په دې طریقه سره چې تاسو ډیلیټ کوئ دغه سمه طریقه نه ده. تاسو باید اوریجنلی د هغه ریسک چې تاسو سره موجود دی هغه باید تاسو ډیلیټ کړئ او د منځه یې یوسئ. هغه به تاسو څنګه د منځه وړئ؟ نو د هغې دپاره به تاسو برابر شئ د کمپیوټر سټارټ مینو ته برابر شئ. صحیح شو. د کمپیوټر سټارټ مینو ته برابر شئ. کله چې سټارټ مینو ته راغلی کنټرول پینل ته به لاړ شئ. په کنټرول پینل کې به زه تاسو ته دا لږ رازوم کوم تاسو ته ښه ښکاره شي. را به شئ ریج پروګرام اینډ فیچر ته برابر شئ. پروګرام اینډ فیچر دغه کمانډ ته ویل کېږي د سی ډي غوندې نښان چې هم ورسره دی. تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. بیرته به زوم اوټ شم زه. په دغه کې که تاسو پام وکړئ په دې برخه کې زیپیا مونږ سره موجوده ده. نو تاسو به څه طریقه وکړئ؟ یا به پکې دغه زیپیا دلته انتخاب کړئ او دلته به ان انسټال باندې کلیک وکړئ. نو دې ځای نه هم کولی شئ چې ختمې کړئ، او که نه شئ کولی دغه ځای نه ختمه کړئ نو همدغه زیپیا کوم کمانډ چې تاسو کوم اپلیکیشن چې ریموف کول غواړئ ختمې کړئ نو په هغې باندې به رایټ کلیک وکړئ. دلته به ورسره ان انسټال دلته د څنګ کې ولیکل شي. نو تاسو به دغه ان انسټال کړئ. نو کوم اپلیکیشن چې تاسو انسټال کړی دی هغه به څنګه شي؟ ختم به شي. دغه کلوز پرابلم باندې به کلیک وکړئ تاسو. ان انسټال دغه باندې به کلیک وکړئ. په دې اپلیکیشن کې څه مشکل راغی ځکه په دې خاطر ما مخکې اوپن کړو بیرته مې زر بند کړو. مثلا تاسو غواړئ په دې برخه کې دغه بل اپلیکیشن ختم کړئ. مثلا موزیلا فایرفاکس موږ سره دلته موجود دی، موږ غواړو دغه ډیلیټ کړو. دې برخه کې کوم یو دی؟ دا دی. صحیح شو. دغه موږ د دې ځای نه ان انسټال کړو. تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره ان انسټال کړئ. همدا موزیلا فایرفاکس په انتخاب کې را به شئ ان انسټال باندې به کلیک وکړئ او نیکسټ به کوئ او بیا به ان انسټال یې دلته ولیکو، بیا په دې باندې کلیک وکړئ او فینش معنا ختم. نو دا وګوره د دې ځای نه موزیلا فایرفاکس ختم شو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه نور اپلیکیشن هم ختم کړئ. اوس وګوره په دې ځای کې موزیلا فایرفاکس موږ سره موجود و، هغه موږ سره ختم شو. نو محترمو دوستانو دغه و چې څنګه کولی شو اپلیکیشن موږ په خپل کمپیوټر کې انسټال کړی وي او بیرته لرې کړو. دغه د لرې کولو طریقه به سمپل به تاسو به څه طریقه کوئ؟ سټارټ مینو ته به راځئ، کنټرول پینل ته به راځئ او پروګرام اینډ فیچر باندې به کلیک کوئ. هر اپلیکیشن چې تاسو ډیلیټ کوئ په هغې باندې به رایټ کلیک کوئ. مثلا د میسنجر فار ډیسکټاپ دا زه ډیلیټ کوم نو انسټال باندې به کلیک وکړئ، دا به تاسو سره ختم به شي. ورپسې دلته بیا بل کمانډ دی چې د ویو انسټال اپډیټس. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې موږ ته ښایي کوم اپډیټ اپلیکیشن چې زموږ کمپیوټر کې انسټال شوي دی هغه موږ ته ښایي. نو ویو انسټال اپډیټس باندې به دلته کلیک وکړئ. سرچینګ فار انسټال اپډیټس په دې پسې سرچ کړئ، هغه اپلیکیشن به موږ سره دلته راشي. نو موږ سره دغه نوي اپډیټس راغلي دي د وینډوز ته. زه همیشه دپاره کمپیوټر له نت سره وصل کوم، نو په دې خاطر
زما د کمپیوټر کې زر زر دغه اپلیکیشن اپډیټ کیږي شاید تاسو په کمپیوټر چې تاسو د کنیکټ سره زیات نه استعمالوي شاید دغه خانه ځای تاسو ته تش راشي نو ورپسې دغه بل کمانډ د ټرن وینډوز فیچر آن اور اپ دا به انشاءالله په راتلونکي کې وایو که وسې وایو زمونږ د کمپیوټر درس به اوږدېږي ویډیو مو اوږده کېږي او مونږ په اوله کې ویلي دي چې مونږ به لنډې ویډیوګانې جوړو تر څو مونږ دوستان چې په کومه برخه کې مشکل لري یوازې هغه برخې ته لاسرسی ولري وکړي او د زیاتو منترو نه پکې ډډه کوو تر څو مونږ خپل هدف ته ځان په اسانۍ او ژر ورسوو محترمو دوستانو یو څو ثانیې وروسته به د کمپیوټر په سکرین تاسو ته نورې ویډیوګانې زموږ د چینل راښکاره کیږي په هره ویډیو چې کلیک وکړئ خپل معلومات ترې حاصل کړئ او ورسره د کمپیوټر یو نشان به هم راځي تاسو به کمپیوټر نشان باندې ضرور کلیک وکړئ هغې سره به سبسکرایب لیکلی زموږ د چینل به سره سبسکرایب کړئ بیا به هره نوې ویډیو چې زه اپلوډ کوم تاسو ته به ډېر ژر در رسیږي نور نو تاسو پر پاک الله سپارم د الله په امان